مکتب خصوصی افغان طی مراسم باشکوهی از فارغان سال 1401 تجلیل به عمل آورد. مکتب خصوصی افغان که در سال 1390 شمسی در شهر کابل تأسیس و با داشتن تعداد 728 نفر شاگرد ذکور و 258 نفر شاگرد اناث فعالیت دارد که در مراسم فراغت 1401 خویش با تقدیر نمودن 45 شاگرد برتر تجلیل نمود. مؤسس مکتب در قسمت از سخنان خود ضمن قدردانی از زحمات معلمین و مسئولین مکتب گفت: د نوې دورې فارغین نن له افغان ښوونځي څخه د کامیابي سندونه اخلي. د دې فراغت غونډې مبارکي اول د افغان بنسټ مشرتابه ته، بیا د افغان ښوونځي ادارې استادانو ته، او بیا هغو پلرونو ته، قریبانو، خپلوانو ته چې د همدغو ګلونو په تربیه او تعلیم کې مصارف کړي دي، پیسې مصرف کړي دي، کړاوونه او تکلیفونه کړي دي او زمن یې تعلیم ته خلاص کړي دي. له ټولو دنیایي امورو څخه یې دې تعلیم ته انتخاب کړي دي. ټولو ته له زړه کومې مبارکي وایم. مسلمانانو وروڼو، فارغینو او وړو متعلمینو، زما خطاب ټول تاسې ته وي. هغه دا چې تاسې د افغان ښوونځي نمایندګي کوئ، فارغین به عالي تحصیلاتو ته ځي او کشران به په بیلو بیلو مجالسو مجلسو مکتبونو کې حضور لرئ. تاسو د افغان ښوونځي په داسې طریقه باندې نمایندګي وکړئ لکه څرنګه چې د افغان ښوونځي استادانو تاسو سره زیات تکالیف کړي دي، زیات تکلیفونه کړي دي، او د افغان ښوونځي هغه نصاب چې د معارف سل په سله کې نصاب تطبیق سو، ورسره تقویتي مضامین هم ورسره وویل سو. کوم چاته چې الله جل جلاله د علم د حصول لپاره وخت او صحت ورکړی، دا لوی نعمت ده او په دې باندې انسان مکلف ته چې شکر ادا کړي. ډېر داسې خلک شته چې یو ساعت د بل له مزدوري څخه ځان نشي خلاصولی. ډېر داسې خلک شته چې یو ساعت یې دردونه تکالیف د وجود ته اجازه نه ورکوي او وجود یې په تکلیفونو، کړاوونو او مشکلاتو باندې اخته وي. تاسو شکر ادا کړئ. الحمدلله 12 کاله مو په افغان ښوونځي کې د ښو استادانو، مجربو استادانو، با تقوا او با دیانته استادانو له لارې تعلیم حاصل کو. نن زه او عالي تحصیلاتو ته له ښوونځي څخه فارغه کیږئ. لوی غوښتنه همدا ده چې د افغان ښوونځي په هر مقام، په هر ډګر، په هر تعلیمي مرکز کې په ښه طریقه سره استازیتوب وکوئ. در محفل متذکره مدیر لیسه با ابراز سپاس از زحمات والدین شاگردان در زمینه فراهمسازی امکانات برای فرزندانشان افزود: بیاین که برای اولادمان دوستان خوب انتخاب بکنیم، به هر قیمتی که شود دوستای خوب را برایشان انتخاب بکنیم که عبارت از مکتب و معلم و کتاب است. هزینه بگذاریم بالای فهمشان، سرمایه گذاری بکنیم بالای فهم و دانششان. شاید ما با بوتای کهنه بتانم بگردم، ولی قلبی که سالم نبود هرگز گشته نمیتونم. شاید به لباس کهنه، شاید به لباس فرسوده بتانم هر جا برم، هر تصمیمی بگیرم، ولی اگر فکرم خراب بود، قلبم خراب بود، تصمیم درست گرفتن نمیتونم.
پس باید سرمایه گذاری کرد بالای اولاد خود و این هم باید متوجه بود که امی اولادمان یا جنت است برای ما و یا هم خدای نخواسته دوزخ. هر قسمی که ما بخوایم امیال جورش میتونیم و ما امیدوار هستم که اولیای محترم در قسمت تعلیم و تربیت اولاد ما، آینده افغانستان و وطنمان، دنیا و آخرتمان خیلی بیدار و خیلی کوشش بکنند. مکتب خصوصی افغان مجهز با کامپیوتر لب، لابراتوار و مضامین تقویتی مانند کامپیوتر می باشد و در پهلوی نصاب معارف، نصاب دینی را نیز تدریس می نماید. مکتب خصوصی افغان همواره کوشیده است تا زمینه‌های بهتر تعلیمی را برای اولاد وطن فراهم سازد. محفل با توزیع تقدیرنامه‌ها و تحصیلنامه‌ها توسط مسئولین مکتب و مهمانان خاتمه یافت.